آیا تاسو خبر یا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په ټي-20 لیګ کې په خپل لومړنۍ لوبه کې کومه کارنامه وکړه؟ که خبر نه یاست دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په خپله به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان او ویسټ انډیز د 3 ورځنیو او 3 شلوریزو لوبو لوبلړۍ ختمېدو سره سم محمد نبی ابوظبي ته تللی او هلته په ټي-10 یا لسوریزه لیګ کې ګډون کړی دی. نوموړي پرون ټي-10 لیګ په 14مه لوبه کې ولوبېده چې د ډیلی بونز او ناردرن واريرز ترمنځ ترسره شو. محمد نبی چې د ډیلی بونز لوبډلې لپاره لوبېږي، پرون یې په لسوریزه لیګ کې لومړۍ لوبه وه، خو د نوموړي لوبډله پکې بریالی نه شوه. په دغه لوبه کې لومړی ډیلی بونز توپوهنه وکړه چې په ټاکلو 10 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو 110 منډې وکړې. ایون مورګن تر ټولو زیاتې 50 منډې وکړې چې 15 شپږیزې او 3 څلوریزې هم پکې شاملې وې. همداراز محمد نبی بیا په 7 توپونو باندې 10 منډې وکړې چې 2 پکې څلوریزې وې. د 111 منډو هدف د ناردرن واريرز لوبډلې په 9 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړه چې په 6 وکټو یې د ډیلی بونز لوبډلې ته ماته ورکړه. د ناردرن واريرز لپاره تر ټولو زیاتې منډې نیکولاس پوران وکړې. نوموړي د 15 شپږیزو او 4 څلوریزو پر مټ په 25 توپونو باندې 50 ناسوځېدلې منډې وکړې او خپل لوبډله یې بریالی کړه. همداراز د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ترلاسه کړه. خو که بل ورته موږ وګورو د محمد نبی کارکردګي، محمد نبی 2 اورونه ترسره کړل چې 21 منډې ورکړې او کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. بلې لوري ته که تاسو پام کړی وي، پرون محمد شهزاد بیا په زړه پورې او طوفاني توپوهنه ترسره کړه چې د 6 شپږیزو او 3 څلوریزو پر مټ یې په 21 توپونو باندې 50 منډې وکړې او خپل لوبډله ډیکن ګریډرز یې بریالی او همداراز د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ترلاسه کړه. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدل. لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.